جلال آباد ښار کې پسرلي ته د هرکلي کوچنی بازار. دلته خلک د خپلې خوښې بوټي اخلي او په خپلو بڼونو کې د زرغونتیا لپاره کینوي. پلورونکي وایي د پسرلي په راتګ سره یې کار ښه شوی او د بېلابېلو سیمو خلک دوی ته راځي او د خپلې خوښې بوټي اخلي. دا 4-5 رقمه ګلونه دي، رومیان دي، نور بانجان، مرچکۍ او همدغسې دا بوټي راوړي دي او 100 روپۍ حلاله ګرځوي. شکر دی د الله، ډېر شکر ګزار یم. الحمدلله د ګلونو سیزن ده، ګلونه خرڅوو او بس شکر ده الحمدلله. کاروبار روان ده، هغه لار روزګار ده او کار ده کوو. دلته هره ورځ لسګونه کسان په دې نوم بوټي پیري چې پرې پسرلي ته ښه راغلاست وایي. څوک میوه لرونکي، څوک بې میوې او څوک ګلان اخلي. پکار د سویره ده، پکار ده لرګی دی، پکار ده او زیبایي لري، هر څه لري. او دویمه خبر دا ده ټول خلک باید عامه خلک نیالګي کېنوي، هر قسمه څوک چې ځای لري باید ودې کېږي، اوبه ولري، ځای ولري باید ودې کېنوي. ټولنیز فعالان بیا وایي چې د نیالګیو کېنول د هېواد د ښېرازۍ ترڅنګ د هوا د ککړتیا په مخنیوي کې هم ګټور رول لري. یو بوټی کولی شي چې د 8 سیګانو کتاوا موږ ته یخو کې یو دانه بوټی نو نه دا تنها چې وی کارو باید د دې په کلکه ساتنه وکړو او په دغه سره هېواد زرغونېږي او موږ ته هم یو د طبي اړخه ډېرې ګټې لري او هم د اقتصادي یو نیالګي د ځان لپاره، یو نیالګي د افغانستان لپاره وکړي، ځکه نیالګي کرل او پالل د هېواد زراعت ته وده ورکول دي، د هېواد چاپیریال ته ګټه رسول کېږي، ناروغتیا لرې کېږي، مطالعې لپاره زمینه سازېږي، مرغانو لپاره د عام زمینه د مساعدېږي. عام خلک وایي سږني پسرلي ته ځکه هیله مند دي چې د تیر په څیر په هېواد کې د جګړو خبرونه نشته او خلک کولی شي په ډاډه زړه د هېواد له ښایسته سیمو لیدنه وکړي.